السلام علیکم د ګران هېوادوالو افغانیانو مشرانو کشرانو پارلمانو وکیلانو ته مې دا هیله ده وروره چې موږ په ایران کې بند پاتې یو په ایران کې زموږ سره هر رقم ظلم نن سبا روان دی وروره چې څوک زکام شوی سرمایه خوړلي ولاړ شي بیمارستان ته وروره ډاکټر ته ورشي ستن د زار ور ولګي وروره پر هغه مخکې ورکړي وروره لشه لا نه راکړي بس دغه د افغانستان مشرانو وکیلانو پارلمانو وزیرانو باچاو رهبر ته مې دغه اعلان دی چې وروره موږ یې غوښتنه دې وکړي چې موږ ته یو زمینه برابره کړي یو لاره برابره کړي چې خپل وطن ته واوړو تر حسابو تر کتابو یې تېر وروره تر خپل 6 میلیونه 25 میلیونه تر دغه حسابو تېر خالي موږ ته لاره راکړي وروره ایرانیان درګرده وروره دغه نه یو شهرستان بل شهرستان ته موټر ممنوع دی نو موږ څه خاورې په سر کړو درګرده ستن را لګوي که صرف دکان را پورې سوم په موږ ته نه لګوي وژني وروره درې څلور یې پرون راڅه وژلي په اسپان شهرستان کې په بالاشار کې وروره ډاکټر ته تللي وه وژلي دي بس دغه هیله مې د وروره دغه په فیسبوک کې نشر کړي یارانو دغه ګروپ کې دا مرزونه یې بند کړي را باندې خپل افغانیان مې نه کبړي څه خاورې اوس په سر دغه مې نه یې کړي دي وروره